غوباړی یا خرمګس چې انګلیسي کې د ګټ فلی بولي د آیرلنډۍ انګریزي مېرمن اتل لیلیان ګیونچ لومړنی ناول دی چې په کال 1890 کې چاپ شوی. د لیکوالې په ژوند یوازې په شوروي اتحاد کې د دې ناول شاوخوا 2 میلیونه او 15 لکه ټوکه پلورل شوي وو. په دې ناول فلمونه او تلویزیوني سریالونه جوړ شوي او د دنیا ډېرو ژبو ته ژباړل شوی چې له نیکه بخته دغه ناول ډاکټر محب زغم پښتو ته ژباړلی او اسد دانش خپرندویه ټولنې په کال 2019 کې چاپ کړی. دا ناول 3 برخې لري او ټول ټال 280 مخه دی. غوباړی د 19مې پېړۍ د ایټالوي مبارزانو کیسه ده. هغه مهال ایټالیا د اتریش مستعمره وه او کلیسا د استعمار ملګری. ارتور د ناول مرکزي کرکټر دی چې وروسته د غوباړي په مستعار نوم مبارزه او لیکنې کوي. غوباړی هغه مچ دی چې معمولا د څارویو راټول وي او سخت چل کوي. د طنزیه لیکنې پر استعمارګرو او پادریانو دغسې لګېدې لکه د غوباړي چیچل. په دې ناول کې یو سړی خپله وینه او یوه مېرمن خپله مینه له لاسه ورکوي. موږ د دغه ناول لوستو نه څه زده کوو؟ ولې باید ولوستل شي؟ راځئ په دې ویډیو کلیپ کې به لنډې خبرې کوو. که کرکټرونو ته راشو نو 15 مهم کرکټرونه پکې لوبېږي. لومړی پکې ارتور یا غوباړی اصلي کرکټر دی چې د ځوانې ایټالیا لپاره مخپټې مبارزه کوي. هغه د طنز په ژبه د خپلو مخالفینو په ضد لیکنې کوي او د خپل له تیزې ژبې او حاضر ځوابۍ په وجه غوباړی بلل کېږي. دویم پکې جیمز ارتور یا غوباړی یتیم دی او د جیمز لخوا لوی شوی. جیمز د کلیسا یو مهم شخص دی او وروسته څرګندېږي چې دا د ارتور پلار دی. دریم کرکټر پکې جیما په نوم د یوې نجلۍ دی چې د ارتور مینهوال او د هغې د مبارزې ملګرې ده. هغې د ارتور سره د مبارزې په لاره کې مهم رول لوبولی. څلورم کارډینل دی د کلیسا لوړپوړی چارواکي او د ارتور پلار چې په پای کې د خپلې مبارزې څرګندونه کوي او د خپل زوی قرباني کېدل مني. پنځم پکې فایبان دی د ارتور یو بل مبارز ملګری چې د هغه سره اوږه په اوږه د آزادې یا ایټالیې لپاره مبارزه کوي. ناول په 3 برخو کې د ارتور یا غوباړي د ژوند کیسه بیانوي. ارتور د خپلې ځوانۍ په لومړیو کې یو مذهبي شخص و، وروسته د کلیسا د ناپاکو اعمالو په وجه د مذهب څخه مخ اړوي. هغه د ځوان ایټالیې لپاره مبارزه پیلوي او په پټه توګه د غوباړي په نامه فعالیت کوي. ارتور د طنز په ژبه خپلو مخالفینو باندې نیوکې کوي او خپل نظریات خپروي. د مبارزې په اوږدو کې ارتور خپله وینه قرباني کوي او جیمز د خپل زوی د قربانۍ شاهد وي. جیما هم په دې مبارزه کې خپله مینه له لاسه ورکوي. په ټوله کې غوباړی یا دا ناول د ارتور د مبارزې د هغه د مینې او د هغه د سرښندنې کیسه کوي. د دې ناول د لوستو موخه څه ده او موږ ترې څه زده کولی شو؟ د دې ناول لوستو دغه څو برخې چې ډېرې مهمې دي زده کوو. د ازادۍ او عدالت ارزښت. دا ناول موږ ته ښایي چې د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه او سرښندنه څومره مهمه ده. د عقیدې ازادي. د ارتور د ژوند کیسه موږ ته دا درس راکوي چې باید خپل عقیده وازمایو او د حقیقت په لټه کې شو. بل د طنز او قلم ځواک راښایي. ناول ښایي چې څنګه قلم او طنز د ظلم او استبداد په ضد یوه قوي وسیله کېدی شي او اخري د مینې او وفادارۍ ارزښت راښایي. د ارتور او جیما کیسه د مینې او وفادارۍ اهمیت راپه ګوته کوي. د قربانۍ روحیه. ناول موږ ته د قربانۍ او د نورو د خیر لپاره د ځان له لاسه ورکولو ارزښت را زده کوي. ولې باید دا ناول ولوستل شي؟ غوباړی یو له هغه ناولونو څخه دی چې لوستل نه یوازې د تفریح لپاره وي بلکې موږ ته د انساني ارزښتونو سرښندنې او مبارزې درسونه راکوي. دا ناول د تاریخ او سیاست په اړه هم یو مهم پیغام لري او د هغه کسانو لپاره چې د عدالت، ازادۍ او انساني حقوقو لپاره مبارزه کوي یو الهام بښونکی داستان دی. د دې ناول په لوستو به مو اوښکې توی شي، خو دا به د
د انسان او انسانیت لپاره د انسان اوښکې وي، هغه اوښکې چې د بل لپاره تویېږي مقدسې دي. بېګا مې ډېر وژړل د بل لپاره، اوس مې یقین دی چې زه انسان یم. زه تاسو ټولو ته د دې ناول د لوستو سپارښتنه کوم، حتماً یې ولولئ.